بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر محمد حیات افریدی ډسټرکټ هیلث افسر مومند تاسو ته مخاطب یم او یو اهم پیغام خپل د مومند قوم عوامو ته ورکول غواړم. زمونږ د کورونا د بیمارۍ د وجې نه د 15 میاشتې د پولیو کمپین اکټیویټیز چې کوم هغه سټاپ شوې وې نه کېدلې، چونکې پولیو زمونږ بیماري داسې ده چې په ټول ملک کې ده او د هغې خطره ټول نه غټه خطرناکه دا ده چې دا بیماري یو چاته وشي هغه ټول عمر دپاره بیا غریب اپاهج وي، نو محتاج وي د بل دپاره. نو دې وجې نه مونږ د هغې د بیمارۍ د بچ کېدو دپاره مونږ په قومي سطح باندې NID کېږي او بیا په علاقایي سطح باندې SNID ورته مونږ وایو، سپلیمنټري نیشنل ایمونایزیشن ډے چې کوم وي هغه کېږي. نو په دې حوالې سره اوس زمونږ د روان د 21 تاریخ نه تر 25 تاریخ پورې د پولیو کمپین به شروع کېږي. لکه څنګه په ټول ملک کې دغه شان دی به زمونږ د مومند په ضلع کې هم وي. نو زه امید لرم د خپل مومند قوم نه لکه څنګه چې موږ سره په کورونا حوالې سره د ډینګي په حوالې سره همیشه زما قوم موږ له مکمله مرسته کړې ده، مکمل یې موږ سپورټ کړي یو. زه د هغې به انتها ډېر مشکور یم. همدغه امید زه د خپلو خویندو میندو نه او د مشرانو نه او د خپل د ځوان کل نه دا امید ساتم چې څنګه زموږ ټیمونه کور په کور به د دې کمپین دپاره د پولیو د لومبۍ ورځې نه ماشوم نه 19 تر 15 کالو پورې ماشومان دي دا کترې به هغې ته اچول شي، هر ماشوم له 2 کترې اچول شي. نو دا زه ریکویسټ کوم ټول خپل قوم له چې مهرباني وکړئ چې په کور کې کم ماشومان د لومبۍ ورځې پیدا کېدو نه 19 تر 15 کالو پورې څومره هم دي هغه ټول له دا کترې ورکول دي. دا انتهایی ضروري دي د ماشوم د صحت دپاره، د مستقبل دپاره. او الله ګواه دی چې په دې کې هیڅ قسم لا د ماشوم دپاره د نقصان هیڅ قسم عنصر نشته دی. معنی وکړي زموږ سره په دې پولیو کمپین کې په هر ځل کې تاسو د خپل ماشومان دا 2 کترې د خامخا ورکوئ، په دې مه تنګېږئ. دا د ماشوم د صحت دپاره انتهایی ضروري دي، د دې بیمارۍ د بچ کېدو دپاره انتهایی ضروري دي. زه امید لرم چې انشاءالله چې تاسو به زمونږ ټیمونه او زمونږ هیلث ډپارټمنټ په دې کې تاسو نه مایوسه کېږي لکه څنګه مونږ تاسو نه مخکې مایوسه کړي دي. د دې کمپین دپاره زمونږ ټوټل ټارګیټ د ماشومانو د لومبۍ ورځې 19 تر 15 کالو پورې هغه دی 94,711 او د دې دپاره زمونږ موبایل ټیمونه چې کوم به کور په کور ګرځي هغه 388 دي او فکس ټیمونه چې موږ ورته وایو چې هغه زمونږ په اسپتال کې یا هیلث فیسیلیټي موږ ته په هغې کې به ناست وي هغه 10 دي. او ټرانزیټ ټیم چې موږ ورته وایو چې دا په ګاډو کې کوم د یو کلي نه بل خلک ځي راځي یا بازار ته راځي، موږ په 9 ځینو کې ورته ټرانزیټ ټیمونه جوړ کړي دي. نو په هغې کې به دا زمونږ دا کترې ماشومانو د په 9 ځینو کې چې هغه دي. د دې نه علاوه زموږ سره په دې کې پارټنر سټاف هم شامل دی. زموږ سره په دې کې د پولیس ډپارټمنټ تقریبا 900 د پاسه سیکورټي اهلکار زمونږ د ټیمونو د حفاظت لپاره دي. په دې کې زموږ سره د مومند رایفل چې کوم دی د هغې مرسته او د هغې سیکورټي ټیم زموږ سره ده. په دې کې د 103 برګیډ آرمي زموږ سره په هغې کې باقاعده د سیکورټي پوره برخه ده او هغه موږ له سپورټ په دې کې ټول راکوي. همدغه شان د ډسټرکټ ایډمنسټریشن زموږ سره پوره مرسته په دې کې ده او هغه موږ له پوره سپورټ په دې کې راکوي. انشاءالله زه امید لرم که زمونږ میډیا او زمونږ دا ټول لاین ډپارټمنټ چې څنګه مخکې موږ په هره سی کې په یو پیج باندې یو، په دې کې موږ په یو پیج شو. امید لرم چې زمونږ عوام انشاءالله موږ سره پوره تعاون مخکې هم کړی دی او اوس به هم کوي. نو دا بیماري به زمونږ د ملک نه ډېره په اسانتیا سره ختمه شي. کم داسې خلک وي چې د هغې په زړونو کې خدشات وي د دې بیمارۍ په باره کې، هغه خدشات لرې کېدو دپاره بل داسې خلک وي چې د هغه خبره په عوامو کې اورېدی شي لکه علما شو ځینې زموږ بعض یا زموږ بعض پولیټیکل لیډر یا داسې خلک وي چې هغې په دې باندې خدشات وي چې یاره دا بیماري دا پولیو کترې یاره ټیک نه دي یا به دې څه مسله ده. هغه خدشات دي ټول د زمونږ د کانټینټ څخه د سوشل موبلایزیشن والا د دې سره ټول هغه د علما فتوی باقاعده دا ټولې به سره وي، د هغې سره هغه ټول چې څومره میټیریل د دې سره ریلیټډ دی هغه ټول هغه خلکو سره هغه کوي او د هغې خدشات لرې کوي او هغه په دې اماده کوي چې په دې کترو کې هېڅ نقصان نشته، زموږ د عوامو کې مکمل پوره ډېره فایده ده. همدغه شان د پولیو واک زموږ چې کوم شو هغه اناګوریشن سرمني دا ځل په لومبي ځل مخکې به زموږ اناګوریشن سرمني یو په ډسټرکټ لیول باندې کېده. دې ځل د موږ د پروفیشنل یوسي نه دا ډایرکشن میلو شوي چې تاسو به په تحصیل وایز زموږ په مومندو کې 8 تحصیل دي، په هر تحصیل کې زموږ اناګوریشن شوی دی. نو دا ډېره لکه د خوشقسمتۍ او په هر اناګوریشن کې زموږ علماء کرامو زموږ پولیټیکل لیډر زموږ پارلیمنټریان هغې حصه اخیستې ده. د هغې هم ټولو ډېر مشکور یم. انشاءالله که په دې جذبې سره موږ آینده کمپین کې اناګوریشن کې یا زموږ د ماشومانو څاڅکو ورکولو کې دغه شان دسه اخلو او موږ دغه جذبه وي
نو زه امید لرم چې په کال 2 کې به انشاءالله زمونږ دا علاقه زمونږ دا ملک په خدای د دې شي نه بیمارۍ نه پاک کړي. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه.